په همدغه ښایسته کلي کې د جمال په نوم یو هلک اوسېدله. جمال که څه هم غریب و خو پاک زړه او ښه نیت یې لرله. هغه له کوچنیوالي له سختو سره بلد و، ځکه پلار یې په کوچنیوالي کې مړ شوی و او د خپلې کورنۍ مسؤلیت ورله غاړې و. هغه به تل له خپلو کلیوالو خدمت کولو. کله ناکله به یې په بازار کې کار کولو او کله ناکله به یې له غره څخه لرګي راښکته کول او هغه به یې خرڅول. پر همدې یې خپل روزانه ژوند روان و. که څه هم دومره پیسې نه ورته برابرېدلې خو کار یې له زړه کولو. یوه شپه د ژمي ډېره سخته شپه وه. باران ورېده او د جمال د کور چت سوری و. ماشومان یې له لوږې ویده وو او د مور سترګې یې له خفګانه ډکې وې. یوه شپه یې مور ورته وویل: زویه، موږ به غریبان یو خو هېڅکله ناحقه کار مه کوه. جمال د اسمان طرف ته وکتل: خدایه، ته خو زموږ حالت وینې، زموږ عزت تل وساته. یوه ورځ چې امداد د کلي له بازاره تېرېده نو ناڅاپه یې یوه بټوه ولیده. په بټوه کې ډېرې روپۍ او د سرو زرو سکې موجودې. کله چې امداد د بټوه راواخیسته نو زړه یې په زور وډنګېده. ماشومان، کور، مور او داسې ښکاري چې ستونزې ختمې شوې. خو بیا یې هم د مور هغه خبره رایاده شوه چې بد نیت انسان ډېر عزته کوي. ژوره ساه یې واخیسته، د جومات طرف ته روان شو او هلته یې اعلان وکړ: که د چا بټوه ورکه شوې یې نو نښې یې وښایي. یو مالداره کس د ده مخ ته راغی، بټوه یې وپېژندله او ده ته یې وویل: دا زما بټوه ده، په دې کې خو ډېرې پیسې دي. خدای دې تا ته اجرونه درکړي، ته ډېر رښتینی انسان یې. د همدغه مالداره سړي جمال ته په خپله برخه کې یو ښه کاروبار ورکړ. جمال هم دغه کار ښه په اخلاص کولو او د وخت په تېرېدو سره ژوند بدل شو. نور به یې خپلو ماشومانو ته هر څه سم برابرول، ښه خوراک، ښې جامې او خپل کور یې هم ښه سم جوړ کړ او د مور ټولې دعاګانې یې قبولې شوې. خو امداد بیا هم خپل عاجزي پرې نه ښودل. هغه به تل له غریبانو خلکو سره ډېره مرسته کوله. د خپل کلي یتیمانو ته به یې خوراک، جامې او د ژوند نورې اړتیاوې رسولې. او د کلي خلکو ته به ویل: ما خپله دغه ورځې لیدلې دي، ځکه پوهېږم صبر او رښتینولي یوه ورځ خامخا بدیل لري. یو ماښام جمال د خپل کور مخې ته ناست وي. ماشومان یې هم ډېر خوشحاله وي. مېرمنې هم هغه ته ډېر په خوشحالۍ کتل. جمال له ځان سره وویل: قسمت یوازې د شتمنۍ نوم نه ده، قسمت د انسان د نیت، صبر او ایمان نوم دی. درنو لیدونکو، له دغې کیسې مهارت دا و چې غریبي انسان نه بې ارزښته کوي، خو بد نیت انسان بې عزته کوي او عزت یې اخلي. که تاسو صبر، پر خدای توکل او خپل کوشش ته دوام ورکړئ نو یوه ورځ به هرومرو خدای پاک تاسو ته بدن درکوي.